اویس قرنی په غره کې اوسېدل چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورېد چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه زپاغه بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاخ مات شوه نو امبوري راواغست ځان نه غاخ وېستو لکه خیالو کو چې اسنه چې هغه پاس غاخ مات شوه یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا لکه وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاخ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاخ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا پاغه غره کې اویس قرنی اوسېږي دا غله یوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېرو جړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دی کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام